پاکستان حکومت ته زبردست تباه کوونکي خبرونه راغلل. سلام ګران لیدونکو، وخت مو په خیر. پښتون سیاستوال ډاکټر سید عالم مسعود وایي چې پاکستان ته د ډیوالي کېدو د ژغورنې لپاره خپل وروستی چانس آزمایي او لومړی وزیر یې دا مهال چین ته په سفر تللی دی. نوموړي وایي چې په خزانه کې یې ټول 7.6 میلیارډ ډالر پاتې دي، چې پکې 2.3 د چین، 3 د سعودي او 1.2 د پیسو د نړیواله صندوق او پاتې د خصوصي بانکونو دي. د نوموړي په وینا د ډیوالي کېدو د ځان د ژغورنې لپاره اوس په اختنې سیمو کې د جګړې بدل کې د مالی امتیازاتو په لټه کې دي. تر ډیره پاکستان د افغانستان او د هغې ترڅنګ د نورو هیوادونو لپاره تل دوه مخی سیاست لوبولی دی او هیڅ کله یې د کوم هیواد د ګټې لپاره کوم کار نه دی کړی، بلکې ټوله ترهګر ډلې روزي او په نورو هیوادونو یې استعمالوي چې خاص کار افغانستان یې هم هدف دی او په افغانستان کې هغه ترهګري ډلې چې شتون لري د دوی تر حمایې لاندې افغانستان ته راغلي او غواړي افغانستان په دې نوم د ترهګر ځاله وپیژني او غواړي نړیوالو افغانان بدنامه کړي چې اوس هم ډیر افغانان د ترهګرو په نوم پیژندل کیږي. خو اوس د اسلامي امارات اوسنۍ هڅې د ستایلو دي چې په دې وروستیو کې نړیوالو ته دا پیغام ورکړ چې موږ ترهګر نه بلکې سوله خوښونکي خلک یو. مننه ستاسو ته توجه څخه. تاسو خپل نظریات موږ سره کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب